خوندور کباب. ای دوستانو راځئ که نه وایم داسې ښایسته کباب او ترخه کباب ولا که په امریکا کې هم پیدا کړي پوهېږي تاسو خوراک په 80 روپۍ سره د یو ډوډۍ وایم دې کباب ته به راځي او خامخا به راځي خواږه خواږه خلک به راځي او ترخه ترخه خلک به راځي دلته چې دی کباب به خوري کباب 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 وګي د غرمې ټیم د 2 روپۍ په جیب کې تاسو پیسې شته چرپ کړی پیسې ډېرې یار چا سره پهلوان چې خوار زاري راځه وو ولې پیسې نشته ترخه کباب ګرځي راځي ورونو سړی خو کېږي کباب چرپ کباب کړی هم شته دی ورزو پې نه ورځو په ور حساب ده کنه چې ډوډۍ مو سره وخوړله هغوی دغه کېده اول زه راوځم پوه شوې چې زه راووتم ما ته پته چې ته خو خوړ کې پیسې 1 روپۍ مې سره نشته پوه شوې هر څه ډېره کې ما ته ولې دوه نشته په زړه پورې کباب ترخه کباب وایم ای ورونو راشئ که نه خوراک په 80 روپۍ سره د یو ډوډۍ یو وارې وخورې بیا به همیشه روانې کباب کباب ښایسته او مزېدار کباب کسان خو را روان دي وایم راځئ د الله په رضا یې وخورئ خو ویې خورئ او زر راځئ له خیره هوټل ته ځان رسوئ چغې ویو د الله په رضا باندې ډوډۍ ده پوه شو چې زه کوم که دغه ټیم ده که نه او خدای دې ځان د غر که الله په رضا به یې نه پیسې ته نه د 80 روپۍ خوراک چغې وې دې نه اورېده هغه نورو خلکو ته معتاده پرې معتاد د الله په رضا راځه ګوره چې دې ګوره ونیسي ګوره پیسې ما سره نشته ګوره راځه کباب کباب واوروره دې خوا راشي وایم خبره واورئ تاسو دواړه داسې کار ده ورور جانه چې یو ځل کباب وخوري ډېر په زړه پورې ډېر مزېدار کباب بیا به یې همیشه خورې که نه وایم د خدای په نوم یې وخورې راځئ یاله کوئ د خدای په نوم یې وخوري ګوره تا رښتیا وویلې وبخورو راشي بس صحیح ده که نه ښایسته کړو کباب راولېږه بېغمه اوسئ ځئ کباب کباب په زړه پورې کباب ترخه کباب وایم همیشه تاسو کولی شئ چې راشئ لار نه خلک ښه راته ووایي چې راځئ کېنو 2 ساعته شو چې ناستې اوس چې نشته لږ لاس خوځه وستا چې بیخي ورخطا یې لږ صبر وکړه دا سادي کباب نه دی او خوندور کباب دی لږ صبر وکړئ ساس ما راکته کړی ورخطا شوې دا خنا دا کباب دلته جوړوم خوندور جوړوم لږ صبر وکړئ وروره تاسو ان شاء الله خلاص وکړه تادی مکه وای لږ صبر وکړئ خو خوندور کباب دلته جوړوم وای شولې خوندور کباب دلته جوړوم او سراو کې خیر دی لږ الکه تاګه شکر مې ډېر مرته راوړه هر څو ته پیپسي مرته راوړه وای شولې خان دا ورکه ملمان راغلي دي چې ورخطا ډېر زیات د دې خوند وګوره پوه بیا بر وخت راځي چې نه راوړي بوتل متل چې نه راوړي یاره خدای خو دې کباب ته خیر وکړي دا خو څومره مزېدار کباب اوس ډېره او څه غوښه وه بس نو ما ته چې چپس خو خدای برابر کړو راته ځو چې جمع موږ نه لاړه نه شي جمع ټیم ده مانځه ته ولاړ شو پوه شوې یاره پهلوانه ما چې ته مولا که مفته کباب دلی خو کباب و مفته و پوه شي خدای دې دوی ته خیر ورکړي پوه شي خیر او برکت ورته خدای ورکړي اجي ځو چې نور جمع د ځان چېرته ورسوو یاره استادانو ما خو داسې خدای پر رضا باندې چې د کباب نه وو خوړلی بس تاسو راباندې ثواب وګټه څنګه خان محمده والا چې راځه ورځو به د خیر دا وایي چې کوم جومات ته به ځو بس چې کوم په مخ اول جومات راغی ماته که نه او راځه راځه که نه استاده خیر رسېږي خیر درکړي ډېره مزه یې وکړه کباب یار پیسې ورکړه وروره دا خو څه د الله په رضا جوړ شوي نه دي دا د مصرف کېږي دغه غواړي پیسې ورکړه والا کاو کا ته شي پیسې وروره تاسو خو خپله دغه شاګرد چیغې وژړل هغې لازم داسې ده هغې لازم داسې ده کاو کا راسوي دا خلک استاده خبره کوه که نه څه خبره خلکو کباب خوړلی وي الله په رضا باندې الله رضا باندې بازار کې څه شي نه که نه استاده تا ته خو ښه حساب معلوم دی چې زما د علاجام دغسې دی پوه شوې وروره خو تا چیغې وهلې چې د الله په رضا باندې راشي دا کباب وخورئ نو ما دې ملګري ته ویلې ما راځي دا ډوډۍ خو ګورځي راپسې دومره کلک نه ښه دی ده وکړه پیسې موږ سره چې دي او وکړه استاده
څنګه چلو د الله پر دا خو شي د نه راځي موږ پیسې ورکو مصرف یې کوو دا غوښه دا یو شی بل شی د خپل پیسې غواړو پیسې راکړه الله پر دا خو دې سم نه بازار کې پیسې ورکړه ورور استاد په جيب کې مې غوړي 10 روپۍ دی بشوي او استاد 100 روپۍ کې 200 روپۍ ساده کبابو کېږي زما 2.5 روپۍ کې سړی اول پښتنه کې ورور هوټل کې شی مفت هي شي دا بازار دی خو دې کوم زموږ ګناه نه ده کوم دا شاګرد دی دا ولکه تا आवाज نه کوي چې ډوډۍ مفت ده الله پر دا باندې راته نشي ډوډۍ وخوري وروره ستاسو د دواړه اعصاب خراب دي زه به خلک ته قسم ورکوم چې تاسو راځئ ډوډۍ وخورئ خو بیا دوی کې خو انسانیت شته د خپل پیسې خو ورکوي که نه نو هغه خبره نه دی دا خوراک چې دی مفت نه دی راکړی استاد چې دی بې زحمت وباسي تکلیف وباسي د بازار نه سودا راوړي او دغلته خلک ته وروره اوس خبره دا ده موږ سم سوتره په سړک روانو تا د لاسه ونیو چې راشي د خدای لپاره دا کباب وخورئ ډوډۍ تیار ده وروره موږ څه کوو ګناه خو زموږ نه ده ستا ګناه ده همداسې نه ده استاده وروره دا الله پر رضا باندې نه کېږي پیسې راکړه او بیا لاړ شه بس پیسې موږ سره نشته خدای ته وګوره شرموه مه کوه باید 3 ورځې دلته موږ سره کار وکړه بس دا پلټونه مې در باندې وینځو بس بیا لاړ شه خپل کار پسې دا خو مفت نه کېږي سم هر محمد جي شی وی خو استاده مونږ به د کار وکړو د مالش ډوډۍ راکوو که نه ډوډۍ خو دې وخوړله اوس په کار چې دا څومره ډوډۍ دې خوړلې د هغې له کار وکړې بیا دې پوه شولې او کار مو وکړې او د شپې کار زیان دا خپل بیا وګوره استاد راځي یاره استاد راځم څه شاګرد راځم درنه لاړ شم په صحیح راواله که راشي دا ویسه پلټونه پې وینځ دلته دا ویسه شا د ویسه د ګودام ده اشپزخانې د ویسه له درشه شابه بازار جاړې پوه شو استاد لاسه موږ په دې مصیبت باندې اخته شو بس زه بیا د کور ودا استاد دا سا ول نه کړې انده کې دا سا بیا ونه کې پوه شو بس درنه لاړم بس موږ دا کزار سره کېنو بس خبر موږ سره به هم پلټونه موږ وینځو